د سعودي په جده کې ډیسکو جوړه شوې. په دې اړه به د سعودیانو غبرګونونه څه وي؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د مطلب تر شریکېدلو مخکې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. د دوبۍ د وایټ په نوم د شپې کلب غواړي چې په جده کې یو ډیسکو جوړه کړي. دې اعلان ته د ځینو سعودیانو پراخ غبرګونونه ښودلي او مکې مکرمې ته نږدې جده کې د ډیسکو جوړېدو مخالفت کړی دی. سعودي په تېرو څو کلونو کې وروسته له هغې چې د تفریح لپاره عمومي اداره جوړه کړه د ګڼو ازادیو شاهد دی. موخه یې د ساتیرۍ سکتور وده ښودل شوې ده. ویل شوي د دې ډیسکو ټیکټ به له 500 نه تر 1000 سعودي ریاله وي. ویل شوي په دې کلب کې الکول یعنې شراب کارونې ته به اجازه نه وي. دا کلب به د شپې له 10 بجو د سهار تر 3 بجو خلاص وي او پکې تر 18 کلونو کم کسان به نه پرېښودل کیږي. خو یو شمېر سعودیان غبرګون ښودلی چې دا کار د دوی له دین کلتور سره مخالف دی. دوی غوښتي چې دا کلب دې ژر تر ژره بند کړی شي. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ او د نور ویډیوګانو دپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.